چې مې په خپو کې زنځیرونه و مجبوري وه یاره، زما او ستا یاري کېده خو غریبي وه یاره. قسم په خدای په هره ساه کې به مې ته اوسېدې، زمونږ کور کې سناترسه زندګي وه یاره. خپله میندې خو د خور مینه سور کوپر ګڼي، په پښتون قام کې عجیبه مسلماني وه یاره. په ناپوهۍ کې زه مین وم او د حد نه تېر وم، زما څه وخت کې هم یو چا ته بندګي وه یاره. ورله جرګه هم په نشه کې کوې، بیا فیصله هم په نشه کې کوې. ورله جرګه هم په نشه کې کوې، بیا فیصله هم په نشه کې کوې. ستا نظریه به تا الټه خرابوي، ته نظریه هم په نشه کې کوې. او چېرته سر نشي سندرغاړي یا په ګډو وډو اکثر ټپه هم په نشه کې کوې. او هغه سجده چې د ایمان آباد دی، هغه سجده هم په نشه کې کوې. ما چې سوې نو خدای خښه وکړله، ستا یارانې او د شرابو مې توبه وکړله. زما په فن پورې خندا مه کوه واوره ګورې، زما په فن پورې خندا مه کوه واوره ګورې. زما په ژوند باندې یې لویه تجربه وکړله. ستا د یارۍ اثرات دومره لوړ مقام لري چې ما به ناشنا کس ته د خپل زړګي کیسه وکړله. او ما د یو چا لمنه ونیسله ژوند مې وکړو، د چا په ژوند باندې ما خپل عقیده وکړله. اوس چې ناکامه یم ګناه زما د داسې ښه یم، ما په انسان باندې مضبوطه بروسه وکړله. زما په شعر باندې خفه نشي، مطلب یې دا دی په خپل غزل کې مې د خپل ژوندون کیسه وکړله. زه د یو چا مینه کې دومره حد ته تللی ومه، ما هدایت په د یو چا په نوم سجده وکړله. ځان ته یې کتلې آینه کې دي، ځکه خو د حسن په نشه کې دي. زه چې زو ملګرو ځان خمار کوسم، زه چې زو ملګرو ځان خمار کوسم. چرس چې لم پراته هر څه اجره کې دي، ځکه خو د حسن په نشه کې دي. ځان ته یې کتلې آینه کې دي، ځکه خو د حسن په نشه کې دي. یو زنه یم ډېر یې په لړزان کړلو، یو زنه یم ډېر یې په لړزان کړلو. ما غوندې کې ډېر پراته سره کې دي، ځکه خو د حسن په نشه کې دي. دا چې غوسه شي دروازه بنده کی، وایم چې لاړ شم دروازه ماته کړم. او دا د خانې نشه د مخه یا نشه به شمه، خسنه خانه په نشه کې ستا نشه ماته کړم. او خسنه خانه په نشه کې ستا نشه ماته کړم. او میخوار ووایه چې ما سره به څه کوې بیا، چې بې نشې پاتې شې نن درنه کاسه ماته کړم. او ته بې پښتو شوې، تا واده ماته کړه، ولې وه زه هم بې پښتو شم او واده ماته کړم.